سیمه‌ییزې سرچینې وایي چې پاکستان په افغانستان کې دننه پر ټي ټي پي هوایي بریدونه کړي دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. سیمه‌ییزو سرچینو رسنیو ته ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ټي ټي پي پر مرکزونو بریدونه کړي دي. ویل کېږي چې دغه بریدونه نن سهار وختي د 3 بجو په شاوخوا کې شوي دي چې د زیانونو په اړه یې کره شمېرې نه دي ترلاسه شوي. پاکستاني پوځ ته منسوبو د خلا رسنیو ځینو پاڼو هم دا خبر خپور کړی او لیکلی دي چې شمالي او سویلي وزیرستان ته څیرمه په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان الوتکو هوایي بریدونه کړي، خو سیمه‌ییزې سرچینې وایي د خوست ولایت په سپیره ولسوالۍ او پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې دغه بریدونه شوي دي چې لا د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېر په لاس کې نشته. په 2022 کال کې هم پاکستان په خوست او کونړ ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي وو چې د یونیسف د څېړنې پایله کې د 10 ماشومانو وژل کېدل تایید شوي وو. وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ادعا کړې وه چې اسلام آباد د دې شواهد لري چې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان ټي ټي پي د افغان استازو له لارې له هند څخه پیسې ترلاسه کوي. هغه ویلي چې د ټي ټي پي له 5 تر 6 زره پورې وسلوالو په افغانستان کې پناه اخیستې ده چې د کورنیو له غړو سره ټول شمېر 80,000 تنو ته رسیږي. د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه د آصف دوراني دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې په وار وار دا ادعا رد کړې چې د ټي ټي پي په ګډون کومه بهرنۍ ډله دی په افغانستان کې وسلوال فعالیت ولري.